بسم الله الرحمن الرحيم. ایمان راوړی و په مستقبله کې هم ایمان راوړي آینده کافران کېږي ما الفاظ د کفر د شرک د کفر رواجونه چې په کوم اموراتو په کوم شانو سړی کافر کېږي هغه مه مختاره کوي. الله وایي پر خپل ایمان باندې مستقیم او استقامت وکړي تر مرګ د ساعته پورې. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. رب العزت و خپل حبیب ته فرمایي چې ته عبادت کوه د خپل رب تر هغه ساعته پورې یأتیک الیقین چې وتا ته مرګ راځي. تر مرګ د ساعته پورې د الله د عبادت څخه منع مه کوه، د الله عز وجل امر او احکام منه. اوس نو استهزاء په دین و شریعت و مذهب کول هم کفر دی. که چا دین ته په اهانت باندې وکتل، شریعت ته یې په سپکه وکتل، د شریعت احکامو ته یې په سپک نظر و اهانت باندې وکتل و مذهب ته یې په سپکه او په اهانت باندې وکتل، کتاب وایي دا هم کفر دی. یو حدیث په کتابو کې سته چې په آخره زمانه کې به انسان سهار مسلمان وي، ماښام ته به کافر وي، ماښام به مسلمان وي، سهار ته به کافر وي. وجه د دې څه ده؟ وجه دا ده چې وخت د فتنو دی، آخر الزمان دی، د انسانانو خولې په باور نه دي. هر رقم لفظ چې د دوی در خولو راووتی هغه رقم راوځي. دین تشکنځل کوي، شریعت تشکنځل کوي، په سپک نظر باندې ګوري. کتابونه وایي هر هغه شی چې شریعت منع ځینې فرمایلی وي، شریعت یې نه خوښوي، دین د علیه السلام یې نه خوښوي، که چا په دې خاطر باندې دا شی کاوه چې دا په دین کې د علیه السلام په شریعت مقدسه کې د علیه الصلاة وسلام منع دی او زه کوم، په دغه هم کتاب وایي سړی کافر کېږي. او که چیرې دا یې منل چې شریعت منع کړی دی، قرآن منع کړی دی، مذهب منع کړی دی او زه کوم، دې سړي ته بیا فاسق ویل کېږي. رد محتار یو ډېر لوی معتمد کتاب زموږ د مذهب د امام اعظم امام مسلمین رحمت الله علیه مبارک یو کتاب دی. په دې کې یو مسله راځي، قاعده کلیه ده. دا وایي پرون ما په خپله په دې کتاب کې ولیدل، وایي هغه چا که یو لمونځ د جماعت بې له عذره، یو لمونځ د جماعت بې له عذره څخه قضا کوي او نیه وکړي، دا سړی فاسق بلل کېږي. فاسق هم په دغه فتاوا کې وایي چې هغه سړی دی چې شاهدي یې مردوده ده، یعنی په قضا کې د محکمې که دی ورسي شاهدي د دې سړي نه صحیح کېږي. او یو لمونځ قضا کول د جماعت دا مکروه تحریمي دی. مکروه تحریمي وپېژنئ، هغه عمل او فعل دی په کتابو کې راځي چې د هغه اعاده بیرته راګرځول واجب او لازم دی پر انسان باندې. که چیرې په لمانځه کې تحریم مکروه پیدا سو، یو مکروه تنزیهي دی، یو مکروه تحریمي، دا پیدا سو بیرته بل منځ راګرځئ. علامه امام شامی رحمت الله علیه په رد محتار کې فرمایي که چا یو لمونځ د جماعت قضا کوي بې له عذره څخه، بیرته چې دا لمونځ راګرځي، دا لمونځ صحت نه لري، دا لمونځ د ده نه صحیح کېږي که کم عذر شرعي نه درلودی. اوس موږ او ستاسو خلکو انسانانو ته حتی د جمعې د ورځې لمونځ علیه السلام وایي که چا 3 جمعې پرله پسې قضا کوي د جمعې لمونځ، دا سړی په هغه کتاب کې د لوح محفوظ منافق لیکل کېږي. منافق هغه انسان دی چې الله په قرآن کې وعده ورسره کړې ده، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، په هغه لاندې لاندې دوزخ کې چې 7 فوټه دوزخ دی، الله عز وجل لاندې دوزخ د منافقینو دپاره تیار کړی دی. انسانان باید خپل دین، اسلام، احکام و مذهب، مسلک دا ټولو ته فهم وکړي. شرح العقائد فرمایي واستحلال المعصیت صغیرة كانت او کبیرة کفر والاستهانة بها كفر والاستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك أمارات التكذيب. شرح عقائد زموږ د مذهب یو ډېر معتمد کتاب، د ټولو مسلمانانو د اهل سنتو والجماعتو ټول عقاید پر دغه کتاب باندې بنا او ولاړ دي. وایي حلالوالی د ګناه که کوچنی وي که غټه، هر څونه کوچنی وي دا کفر دی که چا حلاله وبلل. والاستهانة بها كفر والاستهزاء على الشريعة كفر، که چا پسخند په شریعت په احکامو په یو حکم باندې ووهه، دا سړی کافر کېږي. لأن ذلك امارات التکذیب، دا ټول علامې د درواغ دي، یعنی د خدای پر دین او پر شریعت
او پر اسلام باندې چې څوک درواغ ووایي هغه سړی د اسلام څخه وځي. نعوذ بالله من هذا. تاسو به په قرآن عظیم شان کې د سامري مشرک قصه او بیان اورېدلی وي چې الله عز وجل په خپله په قرآن عظیم شان کې د سامري کافر بیان کړی دی په سورة طه او په اوله سپاره کې. دا سامري مشرک په وخت کې د موسی علیه السلام وجود درلودی. اویا زره انسانان بني اسرائیل کافران کړل. اویا زره انسانان چې هغه موسی علیه السلام بیا راغی چې بیا دوی توبه کښله، رب العزت د دوی توبه نه قبلول، په یوه صورت یې قبلول چې هر وخت بیا ځان مړ کړي، بعد هغه څخه به رب العزت د دوی توبه قبوله کړله. اویا زره انسانان یې په ګمرهي او په سرکشي کې واچول. سامري مشرک چې کله موسی علیه السلام د خدای سره واده وکړل و کوی تور ته ولاړی 40 شپې بعد هغه څخه دغه سامري یو د سرو زرو سخندر جوړ کړي. دا د غوایي چې شی نه دی، دا یې د سرو زرو څخه جوړ کړي. د جبرائیل امین د پښو خاوره د آس دا یې په موټي کې راټوله کړل او په خوله کې یې ور واچول د دې سخندرګي. دا سخندرګی قرآن عظیم شان کې بیان الله عز وجل د دې کړی دی. دا په حرکت کې راغی وشورېدی. نو سامري اعلان وکړي و دا خپل قوم ته چې د موسی علیه السلام څخه خدای ورک دی، دغه دی خدای راسي و دغه ته عبادت وکړي. دا ټول انسانان ورته راتلل، دا ټولو به سجدې ورته لګولې، دا ټولو به رقصونه ورته کول، دا ټولو به سازونه ورته غږول. اولین کتاب وایي کم سازونه او کم ډولونه او دا دریې او دا باجي چې په اسلام کې رواج سوي دي، اولین د دې بنیاد او د دې شروع سامري مشرک کړی ده پر دغه سخندرګي باندې. الدف والمزمار وضرب القغدب ورقص احدثه اول السامري. دغه ډول وهل، دریا وهل، سازونه غږول او رقص کول احدثه اول السامري فتاوی بزازیه فرمایي دا اول سامري مشرک په دنیا کې جاری وګرځوله. دا ټول براتلل و دغه سخندرګي ته به عبادت او سجدې کولې چې اویا زره انسانان کافران سول. کله چې موسی علیه السلام راغی سامري مشرک ته وایي چې دا ته څه کوې؟ ولته ولاړلې واده دې کړې وه، دا خلک ټول دلته وه، نو ما پر دغه عبادت باندې چې خدای دغه دی دوی ماموره وګرځوله. هغه و چې رب العزت ته موسی علیه السلام د رب العزت سره مناجات وکړي. دا خلک ورته راغلل چې دا تاسو کافران سولاست، تاسو د دین څخه د اسلام واوښتلاست. خلکو ول موږ توبې کاږو. رب العزت ته موسی علیه السلام التجا وکړل. الله ورته وویل د دوی توبې نه قبلیږي بغیر له یوه شرطه ماسې وه، هر وخت چې ځان مړ کړي د دوی به توبه به قبلیږي. اویا زره انسانانو خپل ځانونه مړه کړل، خپل ځانونه یې قتل کړل، بعد هغه څخه رب العزت دې کفر او تر دې ګناه او تر دې شرک ورتېر سوله. نو دونه سخته ګناه ده. اوس دا د سامري مشرک بیان او قصه او واقعات ډېره مفصله او اوږده ده، په تفاسیرو او په حدیثو کې هم راځي. تاسو وګورئ زموږ ستاسو په اسلام او په وطن کې مثل سامري غوندې انسان، مثل سامري غوندې شخص پیدا سي. دا انسانان ټول د خپل دین و اسلام و مذهب څخه اړوي. علیه السلام فرمایي وای دا دین پر غریبانو باندې ولاړ دی، ټول مسکینان فقرا دین د علیه السلام ټینګ نیولی دي، تمسک یې پر کړی دي. خانانو سرداران ماړه ټول د دین څخه د علیه السلام په یو لږ څه باندې په یو اندک شي باندې د دین څخه اوړي ژر کافران کیږي. مسلمانان پر خپل دین باندې استقامت لري، تمسک یې پر خپل دین باندې کړی دي. تاسو وګورئ چې اوس یې زموږ په وطن کې پر غریبانو، پر مسکینانو، فقراو باندې هغه کفر چې خانان، مشران، سرداران خو اوښتل، اوس غریبان، مسکینان، فقرا اړي چې د هغو د امثالو څخه یو مثال دا چې موږ او تاسو اورو، دا د ټیکۍ ایښول شي و دغه ته عبادت، دا شرک دی. ما څه کتابونه په دا تېره اوته کې تقریبا د 150 انسانانو به زما څخه ډېره پوښتنه کړې وي، ما کتابونه راواخیستل. سوچ پوچ شرک او کفر دغه د ټیکۍ دی چې دا څونه رواج په صحراو کې زموږ ستاسو په انسانانو کې اوس لري. دا غریبانو مسکینان، دا د کفارو توطیې او دا د کفارو جنجالونه چې په اسلام کې خانانو په مشران اخو ژر کافران کېدل، اوس و غریبانو ته یې لار پیدا کړه چې دا څونه لوی فعالیت والا سړی دی چې دغه عمل، دغه خبیث عمل، دغه د کفر عمل، دغه د شرک عمل یې په دې غریبانو او مسکینانو او فقراو باندې ګډ کړي. د دې وجه خو موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده، وجه خو موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده، زموږ سر په خلاصېږي چې بغیر له الله څخه ما سوا و بل شي ته عبادت کول په نیت د بل شي، مطلب یوازې نیت وي، ظاهرا ووایي چې زه عبادت وجې ته نه کوم، نیت یې دغه وي، دا سړی د اسلام څخه ووتی، دا سړی کافر سو. کم عمل و اسلام، طاعت و عبادت، حج و روژې، هر څه چې کړي وي هغه ټوله حابطه سولې، بعد هغه څخه نوی اسلام غواړي.
کلمه غواړي بعد هغه څخه که چا حج کړی و بیرته دوهم حج غواړي. اسلام احکام ډېر احتیاط غواړي چې سړی په اسلام کې داخل وي د خپلې خولې او د خپل اعمالو افعالو سره باید سړی احتیاط وکړي. دا خبره خو تاسو ته په مختصر ډول باندې وایم چې دا په هر چا کې رواج ده، په هر چا کې وي. دا سوچ پچ کفر دی په دلیل سره د قرآن، په دلیل سره د حدیثو، په دلیل سره د مذهب. دا انسانان پر داسې شکل باندې یو چا یو خبره ورته کړې وي په هغه باندې تمسک و عمل کوي. دې ته موږ اریان یو چې سردار کونین محمد مصطفی علیه صلات وسلام به په خپل وخت کې پناه د خرجدال د فتنې څخه غوښتل ول الهي ماته پناه راکړه. دا که اوس خرجدال رالی خو دا انسانان ټول ورپسې کېږي، هر څوک چې وي دا ټول ورځغلي، ځکه د هغه په لاس کې جنت او دوزخ دواړه شته. چې موږ ته یو انسان دغه یو وینا کوي چې دغه عمل تاسې وکړئ دغه نه رزق و تاسو درکول کېږي او موږ ټول په اخته کېږو. او هغه چیرې چې په دیده باندې موږ ووینو چې جنت او دوزخ یې راخسي خو په طریقې اولاده انسانان ټول ورپسې کېږي. افغانان، پښتانه، د کندهار خلک پرېږده، نامې هغه دی چې کم یوه ټکۍ واچول او عبادت یې ورته وکړي. دا معلومه مختصره خبره ده چې دا کفر دی. په احکام القرآن کتاب کې فرمایي په 14 صفحه کې 2 جلد وایي یجب انکار المنکر علی فاعله یجب المحاجة فی الدین، یعنی پر بد عقیدوي او بد عمل شخص باندې او پر منکر والا باندې او پر کافر باندې رد او انکار کول واجب دی. او هم دغسې حجت دلیل ویل د پاره د حفاظت او ساتنې د خپل دین و اسلام او مذهب واجب او لازم دی چې مؤمن مسلمان به یې کوي. نن ورځ موږ وینو چې دغسې ګمراهان دشمنان د دین و اسلام و مذهب په کفر او ګمراهي کې سر تر نوکه ډوب دي او دا خپل کفر د اسلام چپه طریقه پر ځای د شریعت رواج وي. نو د دغسې ظلمو او کفرو مخنیوی واجب او لازم دی. پر هر مؤمن باندې سکوت د علماو په ضرر د اسلام تمامیږي. باید سکوت او خاموشي اختیار نه کړي. ولې که علما سکوت اختیار کړي، غندنه په خوله په تبلیغ د دغسې بې عقیدوي اشخاصو ونه کړي، په حدیث د من رأى منکم منکرا عمل رانغي، غاړې بندې دي د علماو، بلکې د ټولو مسلمانانو چې ویني امیران، علما، امیان، دا ټول په دې حدیث کې درج، دا ټول به داسې کوي. تاسو اوس وګورئ چې د کندهار په ښار کې څرنګه انسانان وجود لري. تاسو ورسئ د جادې د نجار صوفي ظاهر عقیده وګورئ، د صوفي لقب دې پر ده باندې حرام شي، ګمراه ظاهر، دا لا اسلام لا مذهب خرلیپکه ظاهر، د شیخ ماندا د مشهورو وهابیانو چوبندۍ دا د کندهار په ښار کې موجود دی. اوس ته اشاعت یې هم شروع کړی دي، 3-4 ګاشته وشرمېدی، دلیل و حجت د خپلو غلطو عقیدو نه درلودی، بندي سو، توبه یې وکړل، مګر بیا هم پر هغه سربیره دا مظلوم امت دا د مذهب مقلدین په خپلو غلطو توتیو خطا باسي. د طریقې څخه د اهل سنتو والجماعتو یې اړوي. ملا و عالم هم نه دی، شین خر دی په خپله لا مذهبه، خر ظاهر پر خپل پلار باندې عقیده د مشرک لري چې زما پلار مشرک او ګمراه و. په دې نه پوهېږي جاهل چې زه خو د دې مشرک د نطفې څخه یم، مور مې مسلمانه، پلار مې مشرک دی او دا زما مور زما پلار ته ناسته وه. تاسو په ایمان ووایه چې په کم کتاب کې د مسلمانې ښځې نکاح د مشرک سره روا کېږي. چې نکاح صحیح نه سوه نو معلومداره اولاد ارمونې دي، نو د ارمونې به اسلام ته څه نفع ورسېږي، مذهب و جامعې ته بیا څه فایده ورسېږي چې په خپله سړی پر دې معترف وي چې زه د مشرک زوی یم، ارمونه یم. ما پخوا و تاسو ته دا تکرار کړې وه چې دا وهابیان په اصل کې ارمونیان هم دي، د ابلیس بچیان هم دي چې دا کیسه ما تاسو ته کړې وه. نو هندو ظاهر خپله وایي زما پلار پر لار د اسلام نه و برابر، پلار چې یې مړ سو فاتحه یې نه اخیستل، خلکو ته وویله چې لاس به زما پلار ته نه پورته کوئ، په خاطر د دې چې زما پلار پر لار د اسلام نه و برابر، ځکه هغه تقلید د مذهب کړی و. او بل فاتحه د مړي نسته. دغسې ګمراهان اوس په دې ښار کې وجود لري. دا زموږ او ستاسو د آبا او اجدادو دین، د نیکهګانو پلرو دین چې ډېر صحیح دین او اسلام دی. لوړ مشایخ، قوي علما، سعادات پر دغسې دین باندې مړه سوي او تللي دي چې اوس موږ ته دا دی راپاته دی الحمدلله. مګر هندو ظاهر وایي چې دا ټول غلط دی، دا اسلام و دین د صوفي ظاهر دا نوی دین حق دی. دا ټول مسلمانان علما مشایخ غلط سوي وه په دین کې. د شنخره ظاهر و دین ته فهم سو چې دا زما نوی دین چې د شیخ ماندا د ګمراهانو ظلمو کفرو څخه مې راوړی دی، دا حق دین دی. تاسو اوس قضاوت وکړئ، دغه مو عقایدو اسلام سو،
رنګو شکلو ته چې وګورئ د هندوانو سیکانو چې بلا پر وګرځېږي هیڅ یو نورانیت او علامې د صالحینو چې الله په قرآن کې فرمایي چې د انسانو د مسلمان د اطاعتي و عبادت والا په تنجي او په مخ کې اثرات د عبادت او د مسلمانۍ معلومیږي د دوی په مخانو کې نه ښکاره کېږي لکه شنه خره داسې مخانې نیولي دي ولې صوفي ظاهر فرمایي خپله وایي ما ته خپلې مانجینې وویل چې ما دا خلقي شریفې زیارت ته بوځه ول ما مانجینې ته وویله چې د خلقي شریفې زیارت ته دې نه بیایم سینما ته دې بیایم مګر د خلقي شریفې زیارت ته دې نه بیایم هر چا که په مذهب باندې عمل وکړي هغه سړی مشرک او کافر دی دا داسې نه چې دا درواغو خبره ده یا معلومه نه ده دا ټولو انسانانو ته چې کم انسانان دا سړی پیژني د هغو سره شناخت لري هغو ته معلومیږي موږ تاسو ټول په مذهب کې یو الحمدلله چې موږ او تاسو څوک کافران بولي مشرکان بولي د امام صاحب د مذهب یو پر دغه باندې ولاړ یو پلارو نیکهګان دا ټول پیړۍ مو پر دغه مذهب باندې تللي دي ګرده ملک حنیفي مذهب دی څوک چې د امام صاحب پر مذهب د امام صاحب پر مقلدینو باندې د مشرک حکم کوي دا په طریق اولا سره دا سړی په خپله کافر او مشرک دی څوک چې د مذهب تقلید نه مني دا سړی په خپله ګمراه دی لا اسلام لا مذهب کفر او ظلمه دی نو په دې خاطر باندې دلیل او حجت ویل د دغسې انسانانو دپاره د هغه چا دپاره چې هغه څه اندازه علم لري او نورو خلکو ته یې رسوا کول دا واجب دی ترک د واجبو یو لوی ګناه ده که چا پرېښول او دغه یې ونه ویله په دې خاطر باندې تاسو دا فهم ونه کړئ چې دا سړی ولې په دې سړي باندې کار لري پر ټول ملک باندې چې یو انسان د کفر حکم ورکوي او دغه ملک انسانان دغسې ورته ګوري او هیڅ یو څوک نه ولاړېږي چې پر دې سړي باندې دا سړی رسوا کړي او ټولو خلکو ته یې وښیي د عقیده ورته رسوا کړي چې د داسې انسانانو سره خلطېدل سلام ور اچول او د دوی سره مجلس کول دا بعینه ناروا او حرام دی په کتاب سره ځکه چې دا د اسلام څخه اوښتي دا انسانان هغه انسانان چې هغه خود کافران دي هغه خو دا اقرار کوي چې زه کافر یم زه هندو یم زه مشرک یم دا څه کوي چې په مسلمانانو کې د کفارو د خوا څخه په دې غریبانو او امت مرحومه او مسلمه کې راګډ دي او دوی د خپل اسلام او خپل مذهب او خپل مسلک څخه اړوي او په خپلو غلط توطیو باندې خطا باسي د اهل سنت و جماعت یوه عقیده ده دا ده چې پر چا به د کفر حکم څوک نه کوي مګر په دلیل به کوي چې کفر یې ثابت وي په دې چې دا دلیل په قرآن کې دا دی د انسان دپاره چې د کفر په دغه دلیل دا دی ثابت دی د صوفي ظاهر کفر په دې باندې ثابت کېږي په دې باندې رسوا کېږي چې دی پر ټولو مسلمانانو د مذهب پر مقلدینو او د طریقت پر مشایخو باندې د مشرکانو کفر و عقیده لري څوک چې پر مسلمان د مشرکو حکم کوي هغه په خپله په طریق اولا سره اسلام و ایمان نه لري کافر دی نو دلیل د کفر دا دی الله مو دې وساتي د داسې غلطو عقیدو څخه وای نه دین داری درین صورت نه دنیا خسیر الدنیا والآخره دغسې کسان دي ما خو په خپله د دغو لامذهبو انسانانو سره وعده کړې ده چې د لګانو راسئ زما سره خبرې په کتاب او په قرآن باندې وکړي زه خو به مخورم نه دا ټول انسانان چې دا هر څه اوري د اسلام او د دین او د مذهب مطابق راسئ چې خبرې سره وکړو نه راځي نه د داسې انسانانو سره مجلس او مناظره او مجادله نه کوي یوه ډله انسانان د اسلام او د دین د لارې څخه اوښتي و ما مناظره او مجادله ورسره شروع کړل دلیل د کتاب مې ورته وښوی قناعت مې ورته ورکړي ټول راغلل توبې یې راته وکښلې پر اسلام برابر سوله پروردګار ته مال توبې وکاږي دغه لار د اسلام ده اپه او بخښه یې وغوښتل اما ورته ویل مال کور مو ودان چې تاسو دا قناعت وکړئ دا په دا تېره اوته نه په ابل اوته کې نو اوس راغلو دې ځای ته چې پشاله امیانو ته ګډ وي چې داسې یو عالم پر پیر سي بیا تغې واجبي کوي ځکه تغې په دوی کې واجبه ده پشاله یې دا حال وي مخامخ چې دلیل ته راسي دلیل نسي ویلی زما اعصاب خراب دي یا زه نه پوهېدلم داسې عقیده قربان سم لکه د عبدالله بن سلام چې رسول الله باندې ایمان راوي علیه صلات وسلام ته فرمایي و یا رسول الله ما خو پر تا ایمان راوي ول هو دا نور ته تا پر داسې یتیم باندې ایمان راوي چې د ده څخه دې نه یو معجزه طلب کړه نه دي یو دلیل د د نبوت د پیغمبري طلب کړي ده ورته وخندل ول عجب والله ما ته زما په اولاد کې شک راولیږي چې دا به زما د نطفې څخه وي زما اولاد به وي او که به دې مور ته بل سړی راغلی وي ارمونه به وي په دغه کې شک راولیږي مګر زما د محمد علیه السلام پر رسالت و نبوت قسم یې که د رسول الله کې رسالت حق دی دا یوه زره قدر شک راولیږي په اولاد کې شک راولیږي د ده په رسالت کې شک نه راولیږي داسې عقیده قربان سم دلته یو څو احمقان زما څخه بل رقم بد وړي تاسو دا یوه خبره واورئ اکثره د بېدینه نه دي دا د اسلام اوښتي د مذهب څخه اوښتي لا مذهب انسانان
ټول د قاري سید احمد څخه بد وړي. وجه څه ده؟ وجه دا د کتاب وایي چې دا انسانان داسې یو سړی وویني چې هغه د اسلام او د مذهب تقلید نه کوي او بل څوک یې کوي او هغه پوه هم وي په دغه لار کې، د دې انسان څخه دونه بد وړي دغه انسانان او اشخاص چې بل د هیڅ د کفر څخه دونه بد نه وړي لکه دغسې یوه سړي څخه. ځکه د اشاعت د تبلیغ دا یو لوی جنګ دی په باب کې د باطل، دا یو لوی جنګ دی په باب کې د دشمنانو د دین و د اسلام، دا یو لوی جنګ دی. دا تر تورې او تر توپک تر هر رقم جنګ دغه د خولې جنګ ډېر لوی جنګ دی. ځکه چې ټول انسانان د هغه انسان په افعالو او اعمالو باندې خبرېږي، دا سړی خبرېږي، دا اشاعت. او دا پر ما باندې لازمه ده چې د خپل مذهب او د خپل دین چې کوم یو د ابا او د اجداد څخه په دې کندهار کې موږ ته راپاتې دي 1400 کاله انشاءالله د دې دین کېږي. تقریبا د حضرت عثمان ذوالنورین په وخت کې دا دین راغلی دی. زموږ ابا او اجداد پر دغسې طریقه وه لکه اوس موږ یو د خپل ابا او اجدادو د طریقې او د دین څخه باید موږ او تاسو هېڅ کله وانه وړو. کوم څه چې پخوا وه هغه اوس هم باید وکړو، د دې څخه وانه وړو. دا د سارا د خلکو دین چې علیه السلام تایید کړی دی په خاطر د دې چې پر هغه سابقه دین باندې یې تمسک کړی دی ولاړ دی. بخاري شریف کې حدیث دی ښار ته چې راسې پلار یې په یوه دین و دی اوس اوښتی دی وایي زما پلار مشرک دی په بل دین دی. په دې خاطر باندې علیه السلام د سارا د خلکو د دین تایید کوي چې تاسې هغه دین راټینګ کړئ، د پلارو د نیکهګانو اناګانو دین راټینګ کړئ. پام کوئ چې وانه وړي دا ټول اسلام و د انسان خراب سول ولاړې دا سړی خطا سو کنج ته د دوزخ ور ولوېدی. لمونځ نه کوي، دا بېدینه په جماعت پسخند وایي، په ملا پسخند وایي، په دې وهابیانو بېدینه لا مذهبو انسانانو کې ښه پیر ولي معزز عالم هېڅوک نشته، هر یو بد پر وایي. په سنتو د رسول الله عمل نه کوي، ترک وهلي دي د خپلې کاهلۍ په وجه. ځکه زه د دوی اخلاق خبائث بیانوم، افعال او اقوال سیئه خلکو ته روښانه کوم، نو دوی په دې خاطر زما څخه بد وړي. زه په خپله اجتماعي سړی یم، د چا په شخصیاتو کې کم غرض نه لرم، عقیدو ته د خلکو ګورم. کې عقاید د مذهب و طریقت څخه خلاف پرېږدم یې نه، په هر وخت کې یې غندنه کوم. دا پر ما واجب ده چې زه بیا کوم. اوس که خپل وي که پردی چې د اسلام د چوکاټه یو قدم چپ واخلي زما په رب قسم دی کې پرېږدم. دلته هغه بله جمعه ما یو غادر ټک خلیفه وغندی، زه شاپیرۍ لرم، ما ته یې سړی راواستوه چې په ما کار مه لره کنې بیا دا مسجد در باندې نړوم. ما ورته ویل زه خو بزرګ هم نه یم، یو خادم د دې لارې یم، زما گفت بیا واوره چې زه ژوندی یم دا جامه به مسجد نه نړېږي، دا مسجد به روغ او ولاړ به وي. دا چې هر پاګل خدای ناترسه خلکو مسجدان پر چا نړولی، خو زموږ استادو غمخور ته تاسو وګورئ دونه مشکلات په غذاو کې ورته پېښېدل. خدای به تر ټولو امت افضل رسول وي، خو ده به پر کفارو دیوالونه سرایونه را نړولی. بیا نو ترو غذاو ته څه ضرورت و؟ دا کفار بیا ټول په دغه رقم وژلی. او بل دا خبره تاسو ته روښانه کوم چې دا درې شی په کتاب کې نسته، اعلان و خلکو ته کوم. که چا ما ته په کتاب کې په یو پښتو کتاب کې راوړي دا درې شی، زه بالکل ملامت یم. هغه عربي و، پارسي و، هغه حدیث و، تفاسیر و، عقاید و، فقه و، تصوف، هغه څه کوې؟ یا په یو پښتو کتاب کې چې یو سړي لیکلی وي، په داسې کتاب کې لا دا درې شی نسته. هغه درې شی کم دي؟ یو جنډۍ نسته په کتاب کې، دوهم کچکول نسته په کتاب کې، دریم شاپیرۍ نسته په کتاب کې. دا درې شی قطعا د چا سره مه منئ. زه تاسو ته اعلان کوم پر دا منبر باندې درته وایم چې دا په کتابو کې نسته. شاپیرۍ، جنډۍ او کچکول، نه دا تور کچکول چې راخسي دا قطعا په کتاب کې نسته، دا د مشرکانو کارونه دي، دا اوس نوي راپورته سوي. او شاپیرۍ هم څوک نه لري. د ابوبکر صدیق شان خو به تاسو ته معلوم وي، د یو عالم څخه خو به مو اورېدلی وي. دا د رسول الله یار دی، اولین یار. په غار ثور کې چې د مکې معظمې څخه هجرت کاوه ابوبکر صدیق ورسره و د رسول الله سره. غار ته چې ننوتل کافران پسې ور روان دي، کیسه ډېره مفصله ده، ما تاسو ته تکرار کړې ده. ابوبکر صدیق غمجنه سو. رسول الله چې ورته وکتله ول ای زما یاره ای ابوبکر ولې غمجنه سولې؟ ول دا کفار ډېر نږدې راورسېدل، دا پښو که شهاره یې زه په خپله اورم. علیه السلام څه ورته وایي؟ په قرآن کې آیات خدایه بیان کوي د ابوبکر صدیق. علیه السلام ورته وایي یا ابوبکر لا تحزن ان الله معنا، مه غمجنه کېږه. دا د معنا صیغه چې ده دا علماو ته معلومه ده، دا صیغه متکلمه مع الغیر ده. متکلمه مع الغیر دا معنا چې ای ابوبکر، رسول الله ورته وایي په قرآن کې آیاتي چې مه غمجنه کېږه، خدای یوازې زما رسول سره نه بلکې ستا ابوبکر سره هم خدای ملګری دی او ستا. لا تحزن ان الله معنا، ای ابوبکر علیه السلام ورته وایي چې مه غمجنه کېږه، زما سره خدای نه چې زه رسول د خدای یم بلکې ستا سره هم دا خدای ملګری دی او تا ساتي د الله عز وجل. په دې خاطر باندې الله په قرآن کې وایي ابوبکر صدیق کښېنستی، سر د سردار کونین محمد مصطفی علیه السلام په غیږ کې ونیوی
علیه السلام بیده سو پریشانی یووي ستړی و بدخواب و دلته وایي د غاره څخه مار راووتی ابوبکر صدیق چې ورته وکتل چې دا زما محبوب او دا زما یار ته کم ضرر او د ده خوب ته ضرر ونه رسېږي نو یې دا خپل کمیس وکښي یوه چوکلا یې ځینې څیرې کړله په دا غار کې یې ورکړله غار چې یې بند کړي مار د بل غاره څخه سر راویستی بله چوکلا یې څیرې کړه په هغې کې یې ورکړه تر څو چې دا کمیس خلاصېدی دا غارونه یې ټول بند کړله آخري غار پاته سو چې مار سر ته رایستی دا خپله پونده ابوبکر صدیق هغه غار ته ورکړل مار چې فکر وکړي چې دا څو سوه کاله په عشق او په دیدار پسې د سردار علم محمد مصطفی علیه السلام هغه خدمت ما ادا کړي چې د مکې معظمې نقشه ما و ابراهیم علیه السلام ته واچول دا خدمت می ادا کړي رب زما سره کول وکړي چې په داسې وخت کې به زه د سردار کونین محمد مصطفی علیه السلام رخسار او مبارک نازنین مخ په تا باندې وینم او اوس دا سړی ما نه پرېږدي نو یې په دا سر باندې دا پنده ور وموښله چې دا پنده دې ایسته کړه چې زه یې وارې فقط رخسار او جبین او سترګې د محمد مصطفی علیه السلام ووینم ابوبکر صدیق بیا په دې خاطر باندې دا پښه نه ایسته کول چې د رسول الله و خوب ته کم ضرر ونه رسېږي هغه و چې مار په پښه باندې ابوبکر صدیق وچیچي او ویې واهه د ډېره تاوه د زهرو د ابوبکر صدیق تر سترګو اوښکې راتوی سولې دا اوښکې د سردار کونین محمد مصطفی علیه السلام پر مبارک رخسار باندې ور وڅڅېدلې علیه السلام راپور سو ول ابوبکر څه پېښه ده ول یا رسول الله مار ووهلم مار د اخوا څه سر راویستی ول الحمدلله چې سترګې د مجنې د جانان او رخسار مې ولیدي او خدای په دغه دیدار باندې مشرف وګرځولم علیه الصلاة وسلام چې ابوبکر صدیق ته وکتل ول ولې دې پښه نه ایسته کول ول یا رسول الله په دې خاطر مې نه ایسته کوله چې ما دا فکر د ځانه سره ووهلی چې زما د یار او زما د دغه معشوق که زه دا پښه ایسته کم دلته زما په غېږ کې بیده دی دا خوب یې خراب نه سي دونه عشق او الفت او محبت ابوبکر صدیق د سردار کونین سره درلودی نو څونه لوی شان به دا کیسه مې په دې درته وکړه ابوبکر صدیق شاپیرۍ نه درلودله پر دغه نشان سربیره اولینه دروازه د جنت ابوبکر صدیق خلاصي موږ او تاسو ټول مسلمانانو ته ابوبکر صدیق خلاصي اولین د سردار کونین سره ابوبکر صدیق د قبر څخه راپورې کیږي عمر فاروق نه درلودل عثمان ذوالنورین حضرت علي مجتهدینو مفسرینو محدثینو اولیاءو پیرانو قطبانو غوثانو غوث الاعظم دا ټولو د څلورو طریقو مشایخو د څلورو مذهبو امامانو دا ټولو شاپیرۍ نه درلودل په کتابو کې نشته چې دغه پلانکۍ شاپیرۍ لري نه پیرۍ مسخره کړې وو خو دغه ټول د خدای اولیاءو د صحابه کرامو د خدای دوستانو صالحین په عبادت کې تر هر چا ابلاغ دي رسېدلي دي تقوادار دي پرهیزګار دي د خدای نازولي دي دوی نه درلودل اوس موږ تاسو یو غادر راولاړ چې د خپلې ګټې د دنیایي ګټې دپاره پیسې د څخه پرې کوي زه شاپیرۍ لرم پلانکی کار به در وکړم دغه سړی چې ورځي د عقیده ورته لري دا هم غلط او هغه سړی په خپله ګمراه دی کتابي قرآني ګمراه دی دغسې عقیدې مه منئ الله عز وجل دې زموږ پر عقیدو باندې فهم و رحم وکړي الله مو دې عقاید پر لار د اسلام او پر لار د اهل سنت والجماعت برابر کړي و آخر دعوانا ان الحمدلله